د روغتیا د نړیوالې ورځې د نمانځنې سره هممهاله په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو د کیفیت لوړېدو خبر ورکول کیږي. د عامه روغتیا وزارت مسؤلینو په کابل کې د روغتیا د نړیوالې ورځې د نمانځنې په مراسمو کې وویل چې د هیواد د لرې پرتو سیمو هیوادوالو ته به د غوره روغتیايي خدماتو لاسرسي پیدا کولو په موخه به بیلابیل پروګرامونه پلي کړي. اسلامي امارت بالعموم او وزارت صحت عامه رهبری د وزارت صحت عامه ټول دې تجمن دي چې د دې هیواد د صحت چې کومې اړتیاوې دي چې هغه پوره شي. کلیوالو او لرې پرتو سیمو ته د روغتیايي خدمتونو پراخول او عادلانه ویش د نوې ټکنالوژۍ روغتیا پالانو د روزنې او د پاملرنې د معیارونو د پلي کېدو له لارې د روغتیايي خدمتونو د کیفیت لوړول. د نړیوالو روغتیايي بنسټونو استازو ویل لا تر اوسه هم په افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې کچه لوړه ده او موږ به د عامه روغتیا وزارت سره په ګډه د مور او ماشوم د روغتیا په برخه کې فعالیتونه ترسره کړو. با وجود همین دستاوردها هنوز هم میزان مرگ و میر اطفال و مادرها در کشور ما شما متاسفانه که خیلی بلند است که ایجاب سعی و تلاش بیشتر را در این عرصه می کند. ایجاب سرمایه گذاری بیشتر بخصوص در بخش صحت اطفال و مادرها ما نیاز داریم که سرمایه گذاری را بیشتر بکنیم. So please join us. I urge all of you as leaders in your community, as seniors from the Ministry of Health and in the government to advocate for the right to health of pregnant mothers, of women and children. Women's health during pregnancy and childbirth is better than ever before. This is owing to medical advances and because more women have control over their reproductive choices and can access respectful, high-quality maternal care. مسؤلینو همدارنګه وویل چې د هیواد په ټولو ولسوالیو کې به روغتیايي مرکزونه او روغتونونه جوړ کړي ترڅو د ناروغیو د مخنیوي په برخه کې غوره اسانتیاوې رامنځته شي. د روغتیايي خدمتونو پراختیا د ولسوالیو روغتونونو جوړولو او روغتیايي ځالو جوړولو له لارې د لومړنیو او ثانوي روغتیايي خدمتونو پراختیا ته پاملرنې زیاتې شوې دي. له ګاونډیو هیوادونو څخه د راستنېدونکو کډوالو لپاره هم روغتیا وزارت ځانګړي پلانونه پلي کوي ترڅو هغوی له ښو روغتیايي خدمتونو برخمن شي. موږ باید روغتیايي خدمتونو ته د دې مهاجرینو لاسرسي ته ځانګړې پاملرنه وکړو او د هغوی اړتیاوې په ښه توګه پوره کړو. د عامه روغتیا وزارت مسؤلینو همدارنګه وویل چې په وروستیو دریو کلونو کې په روغتیايي خدماتو کې د پام وړ ښه والی راغلی چې ورسره ګاونډیو هیوادونو ته د تلونکو ناروغانو په شمېر کې کموالی راغلی دی. له نیکه مرغه له تېرو 3-4 کالو را په دې خوا لکه څنګه چې هیواد مو د امنیت ساه اخلي دغسې صحي سیستم مو هم د ارامتیا ساه اخلي او ورځ تر بلې د بهبود شاهدان یو او د دې توقع لرو چې یوه ورځ مو صحي سیستم په دې لیولي چې د ګاونډیانو د خارجیانو د عددو د محتاجه نور خلاص شو. د روغتیا وزارت مسؤلینو همدارنګه وویل چې د نړیوالو روغتیايي بنسټونو د فعالیتونو د ښې همغږۍ لپاره به خپلې هڅې پراخه کړي ترڅو د نړیوالو مرستې د هیواد لپاره اغېزمنې شي او په ښه توګه ترې ګټه واخیستل شي. د مختلفو ادارو او سازمانونو ترمنځ همغږي او همکاري باید زیاته شي. موږ ته ضروري ده چې د نړیوالو سازمانونو د سیمه ییزو ادارو او د روغتیايي مؤسساتو سره یو ځای کار وکړو او هغوی هم په خپل وار د عامه روغتیا وزارت د چتر لاندې خپل خدمتونه وړاندې کړي.
دا یادونه وړ ده چې د هیواد په کچه د بیلابیلو روغتیايي خدماتونو د ښه کېدلو ترڅنګ د هیواد په ټولو ولسوالیو کې د نویو روغتونونو د جوړېدلو پروګرام د عامې روغتیا وزارت له لوري پیل شوی چې د دغه روغتونونو او روغتیايي مرکزونو د جوړېدو سره به په روغتیايي خدماتونو کې د پام وړ ښه والی رامنځته شي.